لا إله إلا الله لا إله. او زمون ملک پاکستان دا خو مبارک ملک دے دلته دے اس پتہ نه دی پختنے والا سوک دے دا واحد ملک دے پټوله دنیا کې چې شهر ناپرسان کچاو عالم سوک تپوس والا نشتا او که سوک دی او عالم تپوس والا نشتا د دلی راجا مړ دی او سوک په جڑا والا نشتا پاکستان د دلی راجا دی مړ پروت ته جڑا والا په سوک نشتا نو دا شهر ناپرسان نو عرض میں داو چې پاکستان کې دا پتہ نه لګي چې صرف څه ته وایي یا نحو څه ته وایي او هر سړی پکې مقرر دی هر سړی پکې تقریرونه کوي د دې علاج زما عزیزانو بل نه دی سوا د دې نه چې د دې ملک قانون قرآن او حدیث شي نو د دې ملک په تقریرونو بم پابندي وي چې تقریر به کم سړی کولی هر سړی برا پاسی وي برونو کې نه او د وفاتنامه او جنگنامه کتاب به یاد کړی او اب پینی او خلق به ورته ناستی او څوک به جاړي او څوک به خان جنگنامه په دې ورځو کې دا باټان را خوشی شي صاحب جنگنامه بیانې نو زما عزیزانو اسلامی نظام چې وی نو د ملک په تقریر دنیا باندې به پابندي چې تقریر به کم سړی کولی شي تا سره څه سند شته چې ته تقریر کې ته اهل د تقریری چې ته تقریر کې تا قرآن او حدیث ویلی چا نه دي چې ته تقریر کې باټان را خوشی کړي دي صاحب خود سوئی نو دا د کلو خلق ورته ناستی او صاحب شیخان میخانو ورته جاړي او سوک خان دیو قرآن او حدیث دا کار د اسلامی نظام دے دا کار د اسلامی حکومت دے په پاکستان په سلويخ کال کې اسلامی حکومت راغله نه ده بیا دا طالبان نه دي دا هغه څه به لکای دي هغه به لکای چې څنګه یې نه ورته ناشته ترجمه چې څوک وایي د قرآن هغې نه مخکې ما د قرآن ترجمه چې ویلې وه نو ما 14 کاله طالبګیري کړې وه نو هغې نه پس مې بیا د قرآن ترجمه کړې چې دا ټول علوم او ټول فنون یې ویلي نه او هغې نه مخکې د قرآن ترجمه وکړې ستا هغه نیکن پرې نه پوهېږي هلکه یو سړی جومات ته راغی زه امام یم او وایي چې تا پسې مې مونځ زړه نه مني زما ایمان دا پکار دی چې ښه راځه ته منې زه تا پسې ودرېږم ټیک شو ستاسو چې څوک بدي شي او کاڼي باندې ولیکي چې دا پنجپیری دی پنجپیر څه پنجپیر په ثوابۍ کې یو کلی دی هغې کې یو ملا دی مولانا طاهر صاحب نوم هلته چې کوم طالبان راشي چې راشي دلته پرشه وله چل ورځي نه د خسکي چل غوندې بې وخته بانګ ووایي قرآن او حدیث نه د پنجپیر دی او نه د شپږپیر دی او نه د څلور پیر دی قرآن او حدیث چې څوک لا اله الا الله محمد رسول الله وایي دا د دې ټولو دا زده کول د دې ټولو فرض دا بیا دنیا ته رسول ستاسو ټولو فرض واورئ شیخانو صاحبانو واورئ زه په خپله د مانکي صاحب د شیخانو زوی او نوسی یم دا مه وایي چې بابا صاحب زموږ وطن کې اوس هم خلک په بابا صاحب قسم حالانکې د خدای نه سوا په بل چاړو قسم کیږي نه تاسو خیال راغی دا چې کومې د نیکه مخکې کړی نو را به مور ته مې وایي نورې غار کشمې زوی دې تباه شه مور مې ورته چې څه چالو شو وایي چې په بابا صاحب قسم نه مني قسم په جومات نه کیږي په زیارت نه کیږي سوا د الله د ذات نه په بل هیڅ شي قسم کیږي مونږ درنه ډبډبي جوړ کړي څوک دې په یو رنګ کې وایي او څوک دې په بل رنګ کې وایي د خدای بندگان دیکھو وګورئ دیکھو مړه دوه حالت دي علیین او سجین
عزیزانو د مړي د روح دوه ځایه دي، علیین او سجین. سړی له چې ساه وځي یا د هغه روح لاړ شي علیین ته او یا د هغه روح لاړ شي سجین ته. سجین په جهنم کې یو ځای دی، الله دې امان راکړي، او علیین په جنت کې یو ځای دی، الله دې نصیب کړي. روح لاول ته خبره خلاصه شوه، هغه بیا 40 ورځې نه راځي او نه د کور په بلۍ کینی چې هله لاس زر اوچت کا ارواګانې ناستې دي چې فاتحه یوسي. تاسو خیال راغی؟ مړه یا لاړو علیین ته او یا سجین ته. او که کوم روټي خلاص درته راله او درته وایي چې په بلای راځي او پلانې لن غوندې تپوس ته وکړي، لن غوندې ورته استاد جي دا مړی عرض دی او که جوهر دی؟ وای دا مړی عرض دی، دا روح عرض دی او که جوهر دی؟ که جوهر دی نو ولې دی دلیل پې ووایه، او که عرض دی نو ولې دی دلیل پې ووایه. دا کسی نسی یادول ورونو موسی علیہ السلام داسې لاړه ولته نه راوړل غړانګې مړانګې زده کول دا خو اسان کار دی. خبره د علم د علم چې روح عرض دی او که جوهر دی، او بیا د روح څه مقتضیات دي. روح د مرګ نه رستو کم ځای ته لاړ شي. تاسو خیال راغی؟ بل دا زده کوي، ما درته وی لوبې در کې دنیا کوي، خانان او نوابان در کې یو رنگ لوبې کوي، حکومت در کې بل رنگ لوبې کوي، مونږ خلق د دین په رنگ کې در کې بل رنگ لوبې. دیخوا وګورئ، اوایي تاسو په دغه ایمان چې دا تاسو په کوم کتاب راوړی دی، اوایي په دغه ایمان ما ته ګورئ چې په کوم کور کې لور کی بچی یتیمان شي، ښځه کونډه شي، مور بوره شي، پلار بې زویه شي، ماشومان په ځمکې چکونه لګوي، په دغه ځای کې به چاله اوبه څکل خوند ورکړي؟ وربکي؟ او مونږ دا دانوړی په دغه ځای کې په خوله نه باسو که نه؟ نو مونږ انسانان یو؟ یعنی ستا کور روان شو، بیړه دې تباه شوه، بچی دې یتیمان شو، ښځه دې کونډه شوه، او زه څه وایم چې تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. ستا کور روان شو، بچی دې مړ شو، ښځه کونډه شوه، ماشومان یتیمان شو، او زما 40 ورځې غوا لنګه شوه. د عقل سترګې وخورئ، ته بدبخت قومه. ملا او پیر او عوام چې دي دا د خدای د قانون نه بار نه دي. ستاسو سزا چې سنګل وي نو زما سزا به ډبل وي، زما سزا به ډبل وي، ځکه چې زه د پوهې سره یو غلط کار کوم، زما به ډبل سزا وي. نو نن د پیسو دپاره مونږه عزیزانو په قرآن او په حدیث کې او بیا په هغه خلکو کې چې کومو خلکو په برکت دا قرآن او حدیث مونږ ته ثابت را رسېدلی، یو لویه ډله داسې ده چې هغه حدیث ته ډکوسلی وایي او انکار حدیث کوي، قرآن نه منو، حدیث نه منو،
دا قسمه پلیت چې دي هغه زمونږ په دې ملک کې ډېر زیات. امام ابو حنیفه پسې د وابیانو غیر مقلدینو شپږ شلې کسانو ډله راله او کوټه کې ورسره وي چې ته وې چې فاتحه خلف الامام نشته، ته وې ویلو زه وی باس کو وی تاسو خو شپږ شلې کسان یې نو یو کس منتخب کوي چې هغه سره د باس حکم داغه ګټه بستاسو ګټي داغه بیلات بستاسو بیلات ویل ټیک ده. یو منتخب کو کدی سړی وګټلا ول مونږ ټول وګټلا او کده بیلو دا ول مونږ ټول بیلو دا. امام صاحب صادر کو وګړو ول بس تاسو په خپل فیصله وکړه چې فاتحه خلف الامام نشته. ویلی چې د ګټه ستاسو ګټه ده او د بیلات ستاسو بیلات دی، خو امام پسې دي چې اقتدا وکړه د هغه مونځ ستا مونځ دی که د هغه قرت ستا قرت دی که نه به ټول اکبر شو. خیال ام راغی دې خوا وګورئ ملا په ملا توب کې غل دی، شیخ صاحب په شیخۍ کې غل دی، اجی صاحب پاتی صاحب دې په شاجي توب کې غل دی. چاله به ورده لار چې بلبلې پکې نه وي بوستان سکړما چې صحیح مسلمانان پکې نه وي پیدا دا پاکستان وجود مونږ د پاره لعنت دی. چې بلبلې پکې نه وي بوستان سکړم بے میوه بسر قد خیرامان سکړما